باچا خان یو لوی لیډر، یو پولیټیکل ساینټیسټ، هسټارین، انټرنیشنل ریلیشنز ایکسپرټ، یو آرکیالوجسټ. څلور خصوصیتونه د باچا خان کې چې څومره سټډي کیږي نو ما پکې وموندل. نور تاسو په هغې باندې پی ایچ ډیز شوي دي، پی ایچ ډي ریسرچ پې شوي دي، بلا کتابونه پې لیکلی شوي دي، نو تاسو په هغه کې ډېر څه لیدلي. خو زه به نن د هغه په دوه درې داسې صفات دي چې په هغې باندې خبرې کول غواړم. باچا خان تاسو ته معلومه چې پولیټیکل ساینټسټ و، په پالیټکس پوهېدو، د سیاسي میدان یو ماهره استاد و، او په دغه وجه هغه قام ځان پسې کو، قام ته یو ویژن ورکو، یو سوچ یې ورکو، یو نظریه ورکړه، او په هغې باندې قام ټول هغه پسې روان شو، او د هغې نه نن سبا داسې یو ایډیالوژي، یو نظریه جوړه شوې ده. نو ټوله نړۍ کې ځان منو دی چې باچا خان لوی ګریټ عظیم لیډر پاتې شوی دی. په دې جغرافیه کې داسې د ګاندیجي د لیول داسې یو لیډر دی چې بیا به چېرې هم په دې خاوره باندې داسې یو لیډر بیا پیدا نه شي. نو پولیټیکل ساینټسټ خو دی. ښه، د نړیوالو اړیکو ایکسپرټ ماهره څنګه دی؟ تاسو وګورئ د اشنغر غوندې کلي نه، یو ډېر پسمانده کلي نه د هغې نه باچا خان راپاسي، او په هندوستان او په ټول هندوستان کې ځان له یو داسې لوی نوم جوړوي. د هندوستان ټول هندوان چې کوم دي، هغه چې مختلف قومونو سره تعلق لري، هغه په ځان پسې کوي، پښتانه په ځان پسې کوي، افغانستان په ځان پسې کوي، او د هغه وخت د برټش چې کوم لوی سلطنت و هغه چیلنج کوي، او د ازادۍ لپاره سیاسي مبارزه کوي، د عدم تشدد په لار او فلسفه باندې مخکې ځي. نو د هندوستان خلک مجبوریږي او هغه ته سرحدي ګاندي نوم ورکوي. نو دی نه دا معلومیږي چې باچا خان د دغې پیړ هم یو ماهره استاد پاتې شوی دی. اوس باچا خان کې دوه نور خصوصیتونه دي چې هغه یو د هسټارین، یو د آرکیالوجسټ. نو زه به په دغه دوو موضوع نن خبرې وکړم چې باچا خان څنګه آرکیالوجسټ او څنګه هسټارین دی. د باچا خان د خولې خبرې دي، د باچا خان د خولې نه وتلي لفظونه دي چې هغه بیا کتابي شکلونه هغې ته ورکړی شوي دي، په کتاب کې محفوظ شوي دي دغه لفظونه. نو باچا خان د دې خطې او دې جغرافیې د هسټري په اړه باندې او د آرکیالوجي سایټس په اړه باندې خبرې کوي. باچا خان وایي چې زمونږ وطن چې کوم دی دا یو ډېر لوی تاریخ لري، په دې کې مختلف ثقافتونه، تهذیبونه، قامونه په دې کې تیرې شوي دي، دې کې قامونه تیر شوي دي، او بیا سیولایزیشن مختلف چې کوم دي د هغې نه دا خاوره تیره شوې ده. دلته کې ژبې چې کوم دي هغه دلته کې هغې زیږېدلې دي او هغه ژبې راټوکېدلې دي چې هغه نن د نړۍ ډېرې غټې ژبې دي. نو باچا خان دې اړه وایي چې زموږ خطه چې کومه ده دا د بودیزم ډېر لوی مرکز و، چې د پښتانه چې کوم خاص د افغانستان او پښتونخوا چې ګندهار پښتونخوا اوس ګندهار ورته ویلی کېږي، چې دا د بودیزم یو ډېر لوی مرکز تیر شوی دی. او هغه باچا خان وایي چې په بامیان کې اوس هم د بودا بابا دوه غټې مجسمې لګېدلې دي، اوس هم د هغه دور دي، خو اوس هم شته دی. خو د بده مرغه د باچا خان د وفات نه پس بیا چې کله هلته کې د طالبانو حکومت راغی، نو هغې هغه مجسمې، هغه بودا چې کوم مجسمې وې هغې په بمونه الوځولې، هغې ختمې کړي دي. خو باچا خان چې کوم وخت کې دا خبره کوي، په هغه وخت کې د مجسمې وې. نو باچا خان په هغې اړه باندې ډېر ژور نظر لري چې بامیان کې دغه مجسمې دي، او زموږ دا خطه چې کومه ده دا د بودیزم یو ډېر لوی مرکز و، ډېر لوی پرمختګ یې کړی و، ډېر لوی عالمان په هغه وخت کې چې کوم دي دې خاورې زېږولي وو. او بیا د دې ځای نه بودیزم هغه سنټرل ایشیا اړخ ته هم لږ ډېر تللی دی، چین اړخ ته تللی دی، او هندوستان د اړخه خو مونږ ته راغلی، خو مونږ بیا هم د دې ځای نه بودیزم هندوستان ته وړی دی. نو د دې باچا خان د یو څو خبرو نه نقطو نه پته لګي چې باچا خان په دې خاوره باندې چې کوم سیولایزیشن، تهذیبونه تیر شوي دي، مذهبونه تیر شوي، قامونه تیر شوي، په هغې ډېر ژور نظر لرلو. باچا خان وایي چې د بامیان کې په د دې بودا بابا چې کوم مجسمه لګېدله دی، اخوا رایټ لیفټ او مختلف چې کوم غرونه دي، په دې کې د بودیزم ډېر لوی آثار دي،
او کوم ځای کې چې مجسمه لګېدل ده نو دغلته د په دې غرونو کې دننه په داسې غارونه شوي دي چې په هغې کې به د بودیزم چې کوم سکالران او عالمان هغه به ناست وو او هغوی به درس ورکوو سبق تعلیم به ورکوو خلکو ته د خاورې خلکو ته او هغه د هغوی ناستې ځای اوس هم هغه ځایونه شته دی. باچا خان فرمایي چې د دې نه علاوه په جلال آباد کې هم په بډ په مقام کې بډ یا هټ په مقام کې په ځای کې هم د بودیزم یو لوی یونیورسټي چې کومې ده دا راښکاره شوي ده، د هغې اثار کندرات راښکاره شوي دي او د هغې نه دا معلومیږي چې دلته کې د دې خاورې خلک ډېر زیات پرمختګ کولو په وخت کې او داسې یونیورسټي په نور ځایونو کې یا نور هیوادونو کې ډېر کمې معلومیږي چې داسې پوهنتونونه هلته کې وو لکه څنګه چې زموږ په خاوره باندې وو. بیا باچا خان وایي تاسو ټکسلا ته راشئ، ټکسلا وګورئ، په ټکسلا کې د بودیزم د وخت آثار وګورئ، ارکیالوجي سایټس وګورئ نو تاسو معلومه شي چې د دې خاورې څومره پرمختګ لرلو په هغه وخت کې. بیا باچا خان په دغې اړه باندې وایي چې زموږ خاورې په هغه وخت کې په آرټ کې، په فلسفه کې او په د کمرو باندې د لیکل شو او بیا د نقشې جوړول شو یا د دې سکیچز او چې څومره چې د انسان شکلونه په کاڼي جوړول شو یا په خاوره جوړول شو او د دغه نه علاوه نور چې کوم دغه وخت علوم چې هغه سبق او تعلیم و هغې په هغه وخت کې زموږ د خاورې ډېر پرمختګ کړی نو د بهر نه به خلک راتلل دلته کې او د دې ځای عالمانو به هغوی ته علم ورکوو. دلته کې پوهنتونونه وو، دلته کې دغه د سکولونه وو، پوهنتونونه وو، مدرسې وې او دلته کې دې خاورې دومره پرمختګ کړی چې د مصر نه به خلک راتلل، سټوډنټس دا به راتلل دلته به سبق وایو. باچا خان وایي چې موږ دومره پرمختګ کړی په هغه وخت کې چې زمونږ خلک چې کوم عالمان دا د چین ته تلي په چین کې به مدرسو کې به علم چینیانو ته ورکوو، داسې سنټرل ایشیا ته تلي او دغسې بیا میډل ایسټ پورې دا غځېدلي وو. نو ملګرو زه به یوه خبره وکړم ایډ کړم چې ما خپل ارکیالوجي باندې لږ ډېر ریسرچ مخکې ډېر زیات څه وخت کېږي چې کړی دی، ارکیالوجي سایټس باندې به ګرځېدم، بودیزم باندې، بیا زرتشت مذهب د وختو چې کوم سایټس وو په دې به ګرځېدلو. دلته زموږ سره مشران دي، د هغوی ارکیالوجسټ دي، د هغوی په مرسته باندې د هغوی په شوق باندې نو موږ ته لږ ډېر علم ترلاسه کړی دی. نو باچا خان دا خبرې چې کومې ده خو دا ریسرچ ما وکړو، دا کوم خبرې هغه کړي دي نو هغه ماته اوس میلاو شوي، خو باچا خان چې کومې خبرې کړي دي اوس بالکل 100% اتفاق لرم په خپل ریسرچ مطابق دغه خبرې موږ ته هم د خپل ارکیالوجسټو نه میلاو شوي دي. هغه ډېر زیات لوی ایکسپیرینس لري په دې خاوره په دې ارکیالوجي سایټس باندې ګرځېدلي دي. نو هغه باچا خان د خبرې چې ما واورېدې نو هوبهو سیم ټو سیم هماغه خبرې دي کوم چې زموږ د ارکیالوجسټ کوي هغوی نن کوي او باچا خان د نن نه 80 کاله مخکې دا خبرې منودري په دې باندې ریسرچ کړی دی. او خو د بده مرغه باچا خان په وخت کې په قام په حالاتو کې او په قامي مسایلو کې او ستونزو کې دومره ګیر او مصروف و چې هغه باچا خان دې ته نه دی جوړ شوی چې په ارکیالوجي باندې کتاب ولیکي، په تاریخ باندې ولیکي. خو د دې د باچا خان د دې ریسرچ نه او د باچا خان خبرو نه ماته اندازه وشوه چې باچا خان بهترین ارکیالوجسټ هم و، ځکه چې دغه خبرې نن ارکیالوجسټ کوي. باچا خان د نن نه 70 کاله مخکې کړي دي چې د دې خاورې باندې کوم سیویلایزیشن تیر شوي دي، کوم مذهبونه، قامونه، ژبې تېرې شوي دي. باچا خان په هغې په هغه وخت کې ریسرچ لرلو. باچا خان وایي چې څه کلونه مخکې زموږ کلي ته ارکیالوجسټ راغلي وو او هغې کودایي کوله، د بار خلک وو. نو زموږ په کلي کې په اشناغر کې یو داسې ښار د ځمکې نه راووتو، کنډرات یې راووتل چې هغې په اړه باندې هسټاریان وایي چې دلته کې د ګندهاره د هغه وخت چې کوم حاکمان وو د هغوی دلته کې یو قلا وه او قلا راووتله. نو عظیم خاندان چې کوم و د ګندهاره د حاکمانو هغه دلته کې اوسېدلو. نو د دې خبرو زما مقصد دا دی چې کوم باچا خان کړي دي زه دا وایم چې مونږه تر اوسه پورې دا د 2005 او 2010 پورې دا ډیبیټس دا روانو ځای په ځای عالمانو به کول، استادانو به کول، پوهنتون استادانو به کول
او دا ډیبیټس روان و چې یاره موږ اسرائیل یو که نه یو. او ډېر پښتون تقریبا 70-80% پښتنو دا اوس هم یقین دی، په هغه وخت کې 90% پښتنو دا یقین و چې مونږ اسرائیل یو، مونږ د اسرائیل نه یو ورکه شوي قبیله یو. او دا کنسپټ ولا دغه خلکو جوړ کړی، مغولو ولا جوړ کړی و، او دغه یو پیک تاریخ او د ځان یو تاریخ جوړ کړی و. پښتنو چې کوم اصلي شناخت د هغې د ورکولو دپاره د اسرائیل سره تړلي وو، حالانکې پښتانه آریان دي. نو باچا خان په دغې اړه باندې وایي چې پښتانه آریان دي، پښتانه دلته راټوکېدلي دي، دلته رالوی شوي دي، دلته کې د آریان چې کوم نسل دی هغه راوجد شوی دی، بیا مختلف قبیلو کې تقسیم شوی دی، بیا د سهلات د وجې نه هغوی د دې ځای نه هجرت کړي دي، مایګریشن کړی دی، سنټرل ایشیا اړخ ته تللي دي، هندوستان اړخ ته سره راغلي په وړو وړو شکلونو کې. خو په دې کې دوه داسې قبیلې وي چې هغه ډېرې غټې قبیلې وي د آریان، هغه په خپل ځای پاتې شوي، هغوی لږ ډېرې اخوا پر خپل جغرافیه کې لږ معمولي مایګریشن کړی دی، خو هغه د نورو قبیلو په شان سنټرل ایشیا اړخ ته یا هندوستان اړخ ته نه دي تللي، په خپل ځای پاتې شوي دي. دوه قبیلې داسې دي د آریانز چې په خپل ځای پاتې شي، یو پښتانه دي، یو بلوچ قبیله ده. دا د باچا خان ریسرچ دی. نو زه دا ویلی شم چې مونږ زما چې یاد شي د 2005 او 2010 پورې تر اوسه پورې ډېر ستر پوهان به ځان ته ویل، ځان ته به ډېر زیات سیاستدان او شاعران او پلانکې او ډینګې به ځان ته ویل، هغوی به ویل مونږ بني اسرائیل یو. او باچا خان د نن نه یو 50-60 کاله مخکې دا خبره کوي، یو رائټر ته دا خبره کوي چې پښتانه آریان دي، په دې خاوره راټوکېدلي دي، دا تهذیبونه دلته تیر شوي دي، پښتانه دغه تهذیبونو برخه وه، پښتانه د بودیزم کې پاتې شوي دي، پښتانه په هندویزم کې پاتې شوي دي، پښتانه په زرتشت په مذهب باندې پاتې شوي دي چې کوم آتش پرست ورته په اردو کې وایي، یا دغه نو دې کې پښتانه پاتې شوي دي. بیا وروسته ډېر لیټ اسلام ته راغلي دي. نو کوم چې د بهترین ارکیالوجسټو وسني چې کوم سټیټمنټ دي، باچا خان هغه سټیټمنټ د نن نه 50-60 کاله مخکې یو رائټر ته ورکړی دی. نو دې نه دا پته لګي چې باچا خان په 1920-30 په دغه ورځو کې هغه دومره ریسرچ او دومره ګرځېدلی دی، دومره هر څه یې کتلي دي چې هغه ذهن ته دا خبره کوده شوې ده چې پښتانه او آریانز دي، پښتانه د دې جغرافیې خپل خلک دي. باچا خان وایي چې پښتانه د پښتنو چې کوم وطن دی یا د آریایانو چې کوم وطن دی، هغې ته به آریاناویجو داسې نوم چې دا به دې ته وایو. باچا خان وایي چې دغه آریاناویجو چې کوم دی دا موجوده اوسنی افغانستان او پښتونستان دی. بیا باچا خان وایي چې د آریایانو چې کومه ژبه وه هغې ته آریک یا آریک ژبه چې کوم دی دا ورته ویلی شي، دا د هغوی ژبه وه، او پښتو چې کومه ده د آریک ژبې ته ډېره نږدې ده. نو مونږ بیا دا خبره کوم چې دا ریسرچ دا مونږ اوس پې خلک روان دي او ریسرچ کوي، اوس دا خبرې ذهن ته کوزوي. او باچا خان 50-60 کاله مخکې دا ریسرچ منود دی او دا خبرې منود دی. یو رائټر ته دا خبره کوي چې پښتانه څوک دي، آریایان څوک دي. نو باچا خان مخکې څومره په تاریخ باندې او په ارکیالو باندې پوهه سړی و. زما مقصد هم دا دی چې باچا خان څومره پوه په تاریخ او په هسټري باندې. باچا خان وایي چې په زمونږ په خاوره باندې یو پیغمبر هم زیږېدلی دی، د هغه نوم زرتشت و، د هغه پالور چې کوم منونکي چې کوم هغه پښتانه وو. په بلخ کې هغه زیږېدلی و، په بلخ کې هغه خپل تبلیغ شروع کړی و، او بیا څه موده پس هغه ایران ته تللی دی، هلته کې هغه خپل تبلیغ زیات کړی دی. خو هغه زیږېدلی دلته کې دی، هغه چې کوم کتابونه یا څه لیکل کړي دي هغه زیات تر هغه په بلخ کې کړي دي. نو ځکه د هغه په خبرو کې د بلخ تاریخونه شته دی. نو زرتشت دا ډېر زوړ ټاپک دی، ډېر لرغونې خبره ده. خو باچا خان په هغه دور کې چې پښتنو نه کتاب لرلو، نه هسټري لرله، نه داسې څه ریسرچ سنټر یې لرلې، نه پوهنتون لرلو، نه استادان لرل، په هغه دور کې باچا خان په دې ټولو خبرو رسېدلی و. کمې خبرو باندې چې نن مونږ رسو د ریسرچ نه پس مونږ رسو، باچا خان په هغه دور کې رسېدلی باچا خان وایي. او دا حقیقت هم دی چې زرتشت باندې نن سبا ایران دعوه کړې ده. ایران وایي چې دا ایرانی و، دا پښتون نه و. خو دا دا دعوه ځکه کوي چې پښتنو خپل پروف ثبوتونه تاریخ پرېښی دی. نو ایران پې دعوه کړله، خپل کتابونو کې شامل کړی، په خپل نصاب کې شامل کړی دی، او دعوه کړله چې دا ایرانی و او نه دا پښتون و. باچا خان هم وایي چې دا پښتون و. باچا خان وایي چې زمونږ جغرافیه چې کوم ده یا پښتانه خاوره چې کوم ده، وطن چې کوم دی، دا د هندویزم او ډېر لوی تاریخ دلته کې هندویزم لري. او د هندویزم چې کوم مشهور نامتو ویدونه دي
هغې چې کوم ویدونه چې کومې سندرې دي یا کومې شعرونه دي دا زیات تر هم زموږ په خاوره لیکلی شوي دي، ځکه چې زموږ د خاورې ذکر دی پکې. نو زموږ خاورې کې لیکلی شوي دي او زموږ خلکو یعنې پښتنو لیکلي دي. او جدید ریسرچ هم دا وایي د ارکیالوجسټو یا د تاریخ پوهانو چې کوم جدید تاریخ پوهان دي جدت باندې کار کوي، جدید تاریخ هیستري باندې کار کوي، هغوی هم دا مني چې هندي ویدونه چې کوم دي دا هم په پښتونخوا یا ګندهارا یا افغانستان په دې خاوره باندې لیکلی شوي دي، هم د دې ځای خلکو لیکلی شوي دي. او د هغې ډېر غټ ثبوت چې کوم دی د سنسکرت ژبې ګرامر چې چا لیکلی دی د هغه نوم پانیني. او پانینی چې کوم دی دا باچا خان وایي، دا تاریخ هم وایي، باچا خان وایي چې دا د صوابۍ کې دا زیږېدلی و، د صوابۍ سړی و او د صوابۍ سړی و د سنسکرت ګرامر لیکلی دی او د په تاریخ کې ډېر لوی کردار دی، ډېر لوی نوم دی د پانیني. یو بله اهم خبره چې کوم ده د اسلام زموږ خطې ته یا جغرافیې ته افغانستان ته پښتنو ته کله راغلی دی، نو په هغې باندې تاسو به کتلي قیس عبدالرشید لاړو د 40 سردارانو سره اسلام قبول کو او هغوی داسې وکړو او هم وایي چې قیس سره 40 سرداران لاړه، قیس غټ سردار او واړه سردارانو سره پښتنو لاړه، بیا وایي چې دا ټول پښتانه د قیس بچي دي. لکه داسې یو مفروضه غوندې یو داسې چې هېڅ وجود دلیل نه لري، داسې یو افسانه په موږ سره تپري او د بده مرغه زموږ پښتانه یې مني. تاسو ټول شجرې راوالی همدقسې تل دي په دغه پسې لیکلي، په قیس پسې لیکلي، دغه هېڅ وجود نشته. پښتانه د 4,000 کال نه دلته کې آباد دي، قیس خو د 1500 کالو خبره دوی کوي، دغه هېڅ وجود نشته دی. نو باچا خان په دغې اړه باندې وایي چې بیا بله یو خبره داره چې هغه ویلی کېږي چې پښتانه په یو ځای مسلمانان شو. د دې اړه باندې جدید ریسرچ هم دا خبره کوي او باچا خان نه 50 کاله مخکې دا خبره کوي چې نه، پښتانه په یو ځای مسلمان شوي نه دي. پښتنو ته هله اسلام راغلی دی کله چې پیغمبر اسلام وفات شوی دی. د حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی الله ډېر زبردست دور په اسلامي تاریخ کې لري، هغوی دورونه ختم شوي. د هغې نه پس بیا عربیان چې کوم دي، چې کوم مسلمانان دي، هغوی تللی دي باچاهۍ ته تللی دي، په باچاهۍ جګړې شوي دي، ریاستونه جوړ شوي دي، ریاستي نظام جوړ شوی دی او دنیا پرستی پکې راغله. اسلام هغه صحیح اسلام چې کوم پیغمبر اسلام په وخت کې کوم صحابه پالو کو هغه ډېر لږ داسې شاته تللی او ماده پکې پیدا شوی و. نو هغه د مادې چې کومه اسلام په هغه وخت کې دا اسلام دا ایکسټنشن کېدو به مختلف هیوادونه نیول، مختلف علاقې به دوی نیولې، د هغې دپاره به دوی پوځونه لیږدي. مسلمانانو خپل په دوی کې هغه د پیغمبر علیه السلام د دور چې کوم هغه خاصیتونه هغه ترې ختمه شوي او بیا دوی په اقتدار دوی جګړه کړې وه، صحابه دوی قتل کړي وو او د دوی کې داسې یو دنیا پرستی پیدا شوې وه. د عمر رضی الله عنه ډېر وروسته خبره چې کوم ده، نو عربیان چې کوم وو دوی کې چې کوم هغه اسلام چې کوم وه، کوم د حضور صلی الله علیه وسلم مونږ ته راوړی وو، په هغې کې چې مینه وه، امن و، په هغې کې چې کوم پرمختګ و، تعلیم و او چې کوم یو جدید نظام و، هغه ډېر په شا تللی. واپس پکې عربي کلچر چې کوم بیا په هغې پکې ښکلی شوی او هغه وخت کې عربیان پوځونه چې کوم دي دا زموږ علاقو ته راورسېدل. د حضور صلی الله علیه وسلم د وفات نه 200-300 کاله پس خبره ده. نو هغه چې زموږ پښتنو ته راغلل، نو پښتانه لږ علاقې چې کومې فتح کېدې هلته کې بیا پښتنو چې کوم دي اسلام قبله ورو اسلام ته داخل شو. خو هغې ګټه دا وکړه چې موږ ته خو کلمه راورسېدله، موږ مسلمانان شو. خو یو نقصان پکې دا وشو چې زموږ چې کوم کلچر و، زموږ چې کوم اقدار و، زموږ چې کوم د خاورې چې کوم رسم و رواج و هغه ختم شو. هغې په ځای دوی هغه چې کوم پوځونه راغلي وو هغوی په زور باندې په پښتنو باندې هغه خپل عربی کلچر چې کوم و چې کوم هغوی به فالو کوو او هغه اصل کې د اسلام صحیح مخ نه و. هغوی خپل د جهالت ته د ورسه څیزونه راغستي وو او په خپل ځان کې بیا ښکلي وو، بیا د اقتدار دپاره هغوی جنګونه او لالچ او دنیا پرستي پکې پیدا شوي وه. نو هغه دنیا پرستي او لالچ او هغه عربی چې کوم زوړ قدیم لرغونی کلچر کوم چې هغوی دوباره فالو کړو هغې په موږ باندې راوتپو. نو زموږ نه خپل رسم رواج کلچر کلتور زموږ طریقه کار د ژوند چې کوم اصول دي، کوم طریقه موږ ژوند تېرو هغې زموږ نه واخیستل او موږ له هغه خپل کلچر راکړو. نو دغې موږ ته صحیح اسلام یې موږ ته رانه کړو.
ځکه چې صحیح اسلام د حضرت عمر رضی الله او حضرت بکر صدیق په دور کې چې کم د رسول سلام د خپلې خبرې وي چې کم هغه اعمال کړي وو په کومه طریقه هغه دنیا امپریس کړې وه دنیا ته اسلام ښودلی و چې دا څومره ښه مذهب دی ښه جدید مذهب دی او څومره د امن او د سکون مذهب دی هغه مونږ ته راونه رسېدلو هغه مونږ ته دغه پوځونو هغه زور زبردستي او هغه ظلم جبر چې کوم وشو هغه مونږ ته په هغه طریقه مونږه اسلام قبول کړی او دا جدید چې کوم رایټرز دي هغوی هم دا خبره قبلوي او باچا خان د نن نه 50-50 کاله مخکې دا خبره کوي نو زه بیا دا خبره ما د ویډیو مقصد دا و چې باچا خان د دې نور هم دې تاسو ریسرچ وکړئ تاسو نور هم څه میلاو شي باچا خان بهترین هسټاریان او بهترین آرکیالوجیسټ هم ځکه چې دا کمی خبرې چې باچا خان کړي دي دا موږ اوس په ریسرچ کوو اوس یو بل اوس په ډیبیټ کوو یو بل سره مونږ څوک مني څوک نه مني باچا خان دا خبرې هغه وخت کې منو دي زموږ لوی شاعران چې کوم دي هغه تاسو په کتلې په سوشل میډیا هغه ویډیوز وایرل شوي هغوی د دې خبرو نه دي خبر شاعر ځای ته وایي چې د قام او د وطن د هر څه نه خبرې د تاریخ نه خبرې ارکیالوجي نه خبرې د ژبې نه خبرې د وسایلو نه خبرې نو زموږ خو هغسې شاعرانو نن سبا نشته قامي ستونزو نه څوک خبر نه وي نو او لیکوالان هم دغسې پوزیشن دی خو باچا خان داسې یو لیډر دی چې هغه د هر څه نه خبرو تاسو اوسنی لیډرشپ او دا اوسني پښتانه مشران او پښتانه سیاستدانان دا هغه د افغانستان دی دا تاسو راولې دا هغه شان هیستوري خبر نه دي څنګه چې باچا خان هغه دور کې ځان دومره اپډیټ ساتلی دی په هر شي څېړنه کړل هر شي نه ځان خبر کړی دی او په هغه دور کې د دې خبرو پښتنو څه بالکل څه اهمیت نه پښتنو چې دې څخه مقصد دی ارکیالوجي څه ته یو کنډرات راویستل او یا زوړ دور بودیزم او په دې خبرو خو خلکو کافر کوو یو بل بودیزم باندې خو اوس هم چې څوک وایي چې پښتانه دلته مخکې بودیسټ یا هندوانو نو بعضې پکې راپاسې غلی شوی دا خبرې ولیکې نو باچا خان په هغه وخت کې دا ریسرچ او دا هر څه کړي دي زما د ویډیو مقصد هم دا و چې باچا خان بهترین پولیټیکل ساینټسټ و بهترین انټرنیشنل ریلیشنز ایکسپرټ و بهترین آرکیالوجسټ و بهترین چې کوم دا هسټاریان نو ما د ویډیو اوږده شوه خو د ویډیو په جواب باندې ما دا خپلې خبرې تاسو ته رسول مننه کوم